السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، د رجب میاشت یا د خدای تعالی میاشت پر وتلو ده. خو یوه ورځ او شپه موږ ته الله جل جلاله بل چانس د عبادت ورپکښې راکوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي د اوږدم د ورځې روژه چې یو څوک ونیسي، الله جل جلاله د شپېتو میاشتو د روژو ثواب ورکوي. شپېته میاشت چې حساب وکړي 15 کاله راځي. روایت 8719 صفحه 240 تاریخ دمشق د ابن عساکر جلد 42. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي په دغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې مبعوث سوی دی، په نبوت باندې مبعوث سوی دی. جبرائیل علیه السلام ورته راغلی دی او شپه یکم وزن لري په دین کې. سیرة الحلبیه جلد اول صفحه 488 کې فرمایي، وایي د معراج په شپه کې اختلاف دی، څوک یو تاریخ یادوي، څوک بل تاریخ یادوي، څوک په ربیع الاول کې، څوک په شوال کې، څوک په ذوالحجه کې. خو یو قول دا راغلی دی چې د رجب د میاشتې د 28 شپه وه او حافظ عبدالغني دغه قول مختاره کړی دی. وعلیه عمل الناس، پر دې باندې د انسانانو عمل هم دی، یعنی اهل مدینه او اهل مکې مکرمې چې به دا د معراج شپه چې به لمانځله په عبادت باندې، نو د 28 په شپه د رجب به روڼوله په حرمینو شریفینو کې، نو د یو عمل د ناس هم ورباندې راغلی دی. نو محترمینو، ورځې هم د قدر وړ د شپې هم د قدر وړ دی. مخکې مو هم په بیانو کې درته ویلي دي چې زموږ په مذهب کې وایي هغه شپې چې روڼول یې مستحب طریقه ده، او د لیلة القدر شپه د دوې شپې د اخترانو دي، او دغه رنګه د رجب د 28 شپه یاده کړې ده، د برات د 15 شپه یاده کړې ده. نو دغه میاشت چې فضیلت لري په قرآن کې د دې مکمل بحث وضاحت سته. 4 میاشتې الله جل جلاله په قرآن کې یادې کړي دي چې اشهر الحرم دي، هغوی کې یوه د رجب میاشت ده. د رجب د میاشتې متعلق فضائل امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې، او دغه رنګه په شرح د احیاء العلوم اتحاب سعادة المتقین او غنیه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کتاب دی. دغه رنګه نالکاري مستقله رساله د رجب متعلق لیکي، او دغه رنګه نور علماء کرامو مستقل کتابونه د دې میاشتې په فضایلو کې لیکلي دي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت ته و چې امت ته بیا د خیر او د فضیلت ورځې و شپې ورښولې. موږ علما هم باید تر تاسو پورې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې امت ته کوم ورځې او شپې ورښولې دي هغه تاسو ته در ورسوو، تاسو ته در وښیو. او دا چې څوک عبادت کې کوي او یا یې نه کوي، یا څوک مني یا یې نه مني، دا زموږ کار نسته ورسره، زموږ صرف په خپل مسؤلیت ادا کول دي. بعضې داسې خلک هم سته اوس د عربي ممالکو کې خو بلکل وایي دا رجب وایي بس په قرآن کې راغلی دي، نور د تخصیص نه لري چې ته بیا د 28 په شپه عبادت کوي یا روژه نیسي یا ذکر کوي یا تلاوت کوي. خو زموږ مذهب لله الحمد فضائل مني، زموږ مذهب لله الحمد د ښو ورځو قدر مني او قدر یې کوي. نو کوم ورونه او خویندې چې زموږ شاګردان دي، زموږ بیانونه اوري، د 28 شپه کې دې تلاوت وکړي، که تر سهاره شپه نه شي روڼولی، صرف اودس دې وکړي، په اوداسه دې پرېوځي او لاس دې الله ته پورته کړي چې یا ربه په دغه شپه کې چې کوم فیوزات و برکات ته نازل کړي دي، الله پاک یې موږ ته هم برخه راکړه. هم که هغه هم نسي کولی، ګناه مه کې کوئ، ځان له ګناهو څخه کې راوګرځوئ. د 28 د رجب معلومات به بیا زه درکړمه چې کومه شپه ده د سعودي په حساب باندې، او بیا په بل میسج کې زه در واستوم انشاءالله الرحمن. الله دې موږ تاسو اهل د عبادت جوړ کړي. الله دې په هره ښه ورځ او هره ښه میاشت کې چې کوم عبادتونه دي او کوم څه باندې چې الله راضي کېږي هغه دې الله جل جلاله رانصیب کړي. نو د 28 شپه مه یاروئ، په عبادت یې ښایسته کړئ، په تلاوت یې ښایسته کړئ، په ذکر یې ښایسته کړئ. دغه دنیا یو کښت دی د آخرت لپاره. یو څوک کښت وکړي بیا یې وخت ریبلي، ریبي یې، کاټوي یې، که انګور یې شکوي یې، که غنم یې ویروي. نو په دنیا کې که موږ کښت کرلی وو، نو له مرګه بعد به د هغه کښت
ریبل راته راسي ثمره بیا راته راسي او که په دنیا کې کښت نه نو بیا به سړی کم حاصل اخلي نو دغه ورځې او شپې الله د کښت راکړي دي د عبادت دپاره غټ غټ عظیم فصلونه دي نو باید په دې کې موږ کوشش وکړو چې هغه ښه طاعت و ښه بندګي د الله جل جلاله وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.